بسم الله الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د محبت کوونکو بنده د غریبۍ راتلل. یو صحابي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو. عرض یې وکړی چې ای د الله رسوله، زما ستاسو سره محبت دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وګوره څه وایي. هغه بیا دا عرض وکړی چې زما ستاسو سره محبت دی. نبی علیه الصلاة والسلام بیا دغه ارشاد وفرمایلی، هر کله چې 3 وارې د سوال جواب وشو نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل که چیرې ته په خپله خبره کې رښتونکی یې نو غریبي قبلولو دپاره تیار شه، ځکه چې ما سره محبت کوونکو بنده غریبي داسې په تیزی سره راځي لکه څنګه چې اوبه د پورته نه ښکته په تیزی سره بهیږي. فایده: دغه وجه د چا حضرت صحابه کرام رضی الله عنهم په هر وخت به غریبي او لوږه کې وه. ابن لویه محدثین کبیر صوفیان کبیر فقها هم مالداري کې زیاته نه ده پاتې شوې.